ولسمشر غني تازه د سولې په اړه څه پریکړه کړې ده. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. ولسمشر غني وایي چې داسې سوله تامینوو چې تیرې لاسته راوړنې خوندي کړي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي. محمد اشرف غني دا خبرې د پنجشنبې په ورځ 1999 کال د چنګاښ 19 په کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نړیواله ناسته کې وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ولسمشر دا خبرې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي او اضافه کړي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني یادونه وکړه زموږ لیدلوری دا دی چې افغانستان په اسیا کې د اقتصادي او فرهنګي او نړیوالو اړیکو له اړخه په یو مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې او له دغه هیواده بهر د سولې اړوند ناستې شوي. ان دا چې په تیرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکه مکرمه کې ترسره شوه چې په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف وبلل شوه. درنو لیدونکو، د دې لپاره ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. کومه خوښه شوې وي لایک کړئ. که د ولسمشر غني د دې اقدام په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره ضرور د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.